الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محترم اوریدونکو کتونکو 19 جنوري د زما شپږم کلیپ دی د عبدالخالق فاتح چې کوم یو صوفي بریلی دی دا غسر زموږ د مناظرې خبره روانه وه او هغه شاته خپې راکاږي تر اوسه پورې مسلسل د کلیپونو کې تاسو وکتل زه به یو خبره اوله کې وکړم چې په دې اخیرني کلیپ کې دا ډېره صفایي خپله پیش کړې چې زه بد رد نه ویم او ندیم پوچه خوله خوځي او پلان کې زما 9 کاله په عملي میدان کې وشو قسم په الله چې د پشان بد زبانه جاهله قمقل بد زبانه سړی مانه دی لیدل په خپل پوره ژوند او ژوندۍ کې د یو لفظ ما سره جوابونه و خو ما قصدن غوونه کړه حتی چې د اخرنی کلیپ هم که تاسو رده وګورئ کم الفاظ کم جبه چې د استعمالي ټول خلک پاغي پوهېدی شي دویم دا د کلیپونه که تاسو واورئ یو سړی دا نه وایي چې دا د یو سړي کلیپونه دي که جدا سړي کلیپونه دي یا خو څوک وایي چې یو لیونی لګیا دی قمقل لګیا دی علم ته نسبت کول دین ته نسبت کول عقل پوهې ته نسبت کول زما په نسبت باندې خو کم از کم دا جایز نه دي یو قمقل پاگل لیونی دیوانه سړی دی څومره تضاد بیانې نه دي چې چا کلیپونه کتلي هغه تاسو کده چې بهرحاله خبرې نظر انداز کوم دې تر اعظم دې په خپل نوې کلیپ کې وای ما یادای بدرد الفاظ ویری دغه نه پس وای مونږ ته چیلنج راکو ما یادای وای مونږ ته چیلنج راکو چې زه کوټی ته درځم مناظره ته وای به و تختې دو نو زه په جواب کې درته لعنت الله علی الکاذبین ما تر هغه ځین اطلاع وشو چې عبدالخالق پیژنې مورته نه پیژنم ول مفتی سہیل شرانی پیژنې مې نه پیژنم نه تر قاعده علم ست نه تفصیل شته بیا د مولانا ثنا الله صفدر صاحب نوم هم دې په دې کلیپ کې اغسته دی هغه بخپل هم 2 منټه کلیپ وکي دی وي زما ملګری دی هغه دې رد کې وي زره د ملګری نه یم ځکه د شرکیاتو کې اختره بریلې دی او زه دی وبندې یم مولانا ثنا الله صفدر صاحب اما تکلیف د درا ولې کو چې د ته وایا چې ته زما بار کې سوي مورته زه نه پیژنم ما ته په کلیپ کې تاسو کوم سراډو کېشتره چې د ته وای چې ته سیپیا بریلې خو نه دوی نه زته بریم ما ورته وای چې خپل براءت ظاهر کې دا غوینه دا غینه پس بل کلیپ به ما ته مولانا ثنا الله صفدر صاحب نه درلېګل خبره دا وا دویم چې بیا کله خبره راغله د ویل ز درځم ما ورته راځه دعوت مې ورکو د پنچر شو شاته شو بیا ورته ما واپس وې ک ته نشرات له ز درځم خو د خبرې نه مرسته کېږي خو بس کذاب او دروغجن خوې دغه سي دویم نمبر دی وی ما دی وی د پوچ بحث کې ستا بحثونه خلکو واوري د کلیپونو زمام واوري دا نن کلیپ کې درته لګه سخت جب استعمالوم صرف او صرف په جواب کې نور ستا کلیپونه خلکو اوري ته څومره لوچر او قمقل او لیونه سړی ټول در باندې لعنت وي ظالم بیا د راضي وي د میلاد په حواله سره ما دی وی در سره ومنله پته نه لګي تروغ نه لیونه قمقل سچل پتا شوی یار د مفتی وقار زمان مناظره د 2 کال 2.5 کال مخکې زما شوی ده تاغه کتلې ده کم موقف چې ما الته بیان کړه و دلته بیانوم کم موقف چې ما 10 کال مخکې بیان کړه 8 کال مخکې بیان کړه غزنن بیانوم نو ما ومنل کتار سره ومنل او ظالم ومنل تا چې په خپل کتاب صفحه نمبر 10 باندې لیکي उसकी विलादत बासादत का दिन मनाया जाए तो د اق تخصیصات او قایلی دغه خرافات او قایلی کم چې بریلیان او دغه خلق قایل دي ته په کوم بنیاد دغه اومنه له خو تا خو شرم در پسې نشته دی چې ګډوري په شانتي در پسې به ناری کې لګ دی و شرمې د لمنې در باندې چوتي کې پته درته ولګي نور غو تا کې شرم آیا قسم دی که سپاتی بل ما ته تاو بیل دا نو بس دا فیصله تمکه وډزماره دا فیصله خلک کوي تام ګوري مام ګوري چاو غټل چاو بیلل تغلا مخامخ شوی نه یو به دی وګټله دویم نمبر وې دنه ما ته پوس کړو چې تخصیص نو در سره تخصیص هم مانو نو ما در سره کله منل ته روح نه لې فدې چل څه وې ده پتا او چې خبره ده
چې په خپل په بیان کې موي وي دلته وي دی نن کلیپ ما تر ورسو کسانو راولېګو چې وي دی خو چې موږ تخصیص نه کوو خو زه په تخصیص هم قایل یم کتاب کې هم د تخصیص خبره کوي خو بس غریب دی دغه سګړی وړي به وي چې دا نه وي دریم نمبر د ثنا الله صفدر صاحب خبره کړو ما مخکې خبره وکړه سلورم نمبر ما ته وی چې خپل ځان یادای وې زه هیڅ چاته نه منسوب نو ستاسو سب نسب نه معلوم نو ته چاته منسوبي یې د کم مجهول سړی او ما درته مخکې مې رښتا ذات زنه پیژنم ستا مسلک عقیده به پیژنم البته کتاب دې زمو مخې تر هغه دې پیژنو چې تاسو کې بریلې بل دی وی ما ته په امارت باندې افترا مکوا ان شاء الله چې مناظره ته کېناستو د ټولو ناول بدر تر امارت فتوا پیش کوم چې د امارت د بنچ فتوا ستاسو دغه قید نظریات ولا مشرکان ان شاء الله درته پیش کوم میدان به درته خیم بل خبره دی امارت د ګډ مسلمانانو دیودار نو ته پکې نه کنه ته په زور اغم خارجي دی اغم خطا ته صرف او صرف یو ځان مسلمان ښکاری او یقین نو ټول لتان متنافس تا چې کومه جبره امارت اسلامي مجاهدین ته کم ده یعنی د لیواتت د غولو دا قسم میسجونه دي کړي په اډیو کې را سره پراتري قسم دی ضمیر به نه غواره کوي چې درته واورم په دې اډیو تاغه سړی استا جبر سمون ته معلوم دي کردار او خون نه کوي چې دلته پیش کو بیا ځکه چې مختي ګیره د مولا دي ځان نه جوړ کړي ځنګلي غونته کې مولا اندر باندې بدنامي بیا ما ته ابتدا خبره کوي زما د اولا والا سره دوه کرخي عبارت نو ما ته وي چې ستاره اولا والا سره نشم له تاسو ویلې شم اولا والا زمانه ویلې د علم النحو نه واخل تر اخره پوری اجرا د ټوله ما سره هر کال دوه دونی مسباري ترکیب د اولا ثانیه د ما سره وي باقی ما سره ته مخامخ شو مناظره کې کینو ان شاء الله پته به مولګي او ستا علمي حیثیت خدغه یو کرخه عربي او غم غریب ون خلیفه کې درې سلور غلطیاں دي وکي او په ما ته وجه تا د عبد الله محمد بن عبد الله بن نجدي په باره کې یو کرخه شروع کړه کې مون خدین غلطي مې رو باسه کنه کم ځکه ون ختمه او بس قمقل سړی پويږي نه د اخواته چې د ناس ته دغه کې الله دې ورته هدایت وکړي چې لګ دی پوي بیا مخ کې دی وای وای په یزودین پیدای سماتل چې مناظره کو تا ته نه دی ویل ستا یو کسته میسج کړه دغه تا ته درلېګل هغه خپل صفائی وضاحت کړي کوي چې ویډیو کلیپ درته درغه اډیو کلیپ درولېګم باقی یا محمد یا رسول الله ته بدینه ته چې هغه د لري نه اوري مدد کوي دغه ستا شرکی عقیده بالکل در سره په خبره کو مخ کې به دې زی وای ما ته تا ته استعانت مسله د رزده د نور هیڅ نه لري د رزده الان کې دومره کذاب او دروغجن سړی ته دزماره ما تا ته سلور زلون زیات ویل په دې کلیپونو کې چې علم غیب چې ته په لګیا یا روح حاضر ناظر مختار کل ما تا ته 15 شپږه قائد ستایتله تا ته مول چې ته پکې یو منتخب کا تخت ته دا غینه ما ته تعالی سن درځي بل زما مناظره ټوله دنیا ګوري چې په کم کاغه موضوع تا ته درځدم نه دلم 5 غنټه مناظره شوې دي هغه تپریک د دې ته ضرورت نشته بیا د پښتانت کې زما عقیده ده چې انبیاء کرام علیهم السلام او اولیاء کرام هغه معجزتن و کرامتن هغه مدد کولای شي باذن الله دا غو مناظره خبرې دلته به کو خبره په دی کې نه د خبره په دی کې دا چې دا غوینه مدد غختل ستا په نسبت باندې جایز دی او دغه ستا عقیده ده او غواړی ته خلکو له دې تعلیم او سبق ورکوي زما واست خبره دغه ستا په نسبت دغه جایز دی زما په نسبت دغه شرک ته مین پوینټ دا دی ان شاء الله باذن الله ده باذن الله نه ده ست تفصيلات د مناظره کې کو ان شاء الله بل خبره دی دا کوي وي تر دنیا مناظر ځانته هر کلیپ کې دا خبر کې ما نه دی ویلي تر وسه پورې خو بس حق خبره دغه سي چې الله د باطل په جواب باندې به اختیار راولي به وي د قران آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ويحبون ان يحمدوا يحمدون د ايحمدوا در مجهول صيغه د ظالم قران خو صحیح کا کنه طالب عربي الفاظ نه درځي حدیث نه درځي قران نه درځي خدای ری تبا کچرته په داخله واخلت حفظ والا سره قران الفاظ خو ذکر کنه قسم د استانه د خلاصي مليانم صحیح او چې الحمدلله خو به صحیح ویله او بیا وای ما ته تا دنیا تخکاره شو د نجدي دفاع د شروع د محمد عبد الله بن نجدي باره کې ما بار بار د خبري وضاحت کو گزر محمد عبد الله بن نجدي وکیل نه نه دغه صفایي ز پرز غنم البته دا مې وي چې دغه په باره کې زموږ علماء دیوبند تنقید هم کړل دغه جرح هم پکړل دغه صفایي هم کړل دا چاته چې څنګه دغه حالات رسیدلې دغه مطابق کړل دا البته جدید زموږ د علماء دیوبند فتوا هغه د رجوع ده او تا خبره کړي او ما د الزام لګولې او ما درته راغي جواب وکړو صفائی مینه د بیان کړل الحمدلله دغه د الزام لګولې
بیا ما ته وایي په اخره کې وایي مونږ نه وایو چې مونږ ښه عالمان یو نو اولنی کلیپ دی واوره تا ما ته ویلو چې کم کتاب تا ته ښه دریز دی او ما نه یې کتلی زه به ویم په کوم الفاظو کې چیلنج کړی نن په اخرني کلیپ کې څه دومره تضاد بیانیانې دي ستا قمق کلیپونه هم دي په فیسبوک ګوره تا خو مړه چې مخ هم نه ښودی دنیا ته خو شرم هم څه شی چې په سړي پسې بې نارې ووایي چغې در پسې ووایي بیا ما ته وایي چې ته سیفیانو چیلنج کړی زلی شاه او پلا فلا فلا ارې د هغوی نه تپوس وکړه په زړه ورله لاس کېږده و چغې هر څوک وهي زه دلته پېښور کې هم دغه چلنج ته ماته مه رارسوه دلته زه ناست یم فلحال زما او ستا خبره شروع ده دا ختمه شي هغوی سره به بیا ګورو انشاءالله یارت زنده صحبت باقي هغوی مونږ پېژني مونږ هغوی پېژنو زمونږ ځای هغوی ته معلوم دی زمونږ ته هغوی ځای را معلوم دی کورونو مدرسو ته پسې ورغلي یو ورسې پېژنو ته دغه ډوزې مه وله اخره کې یو خبره به بله م وکړم دی وایي چې ته بریلیان او غیر مقلد دا د هغوی نه تپوس وکړه ما تا ته مخکې ویلو چې ستا پوره ټبر ستا پوره خاندان ته چې په چا فخر کې ټول راجمع کا 100 کاله ژوند نور هم ورکه چې دا را روان دي هغه یادومه یعنې پس حساب کا دې ټول هم ستاسو تر اوسه نه دومره کړي نه به وکئ لله الحمد د تحدیث بالنعمت په طور هم څومره چې مونږ وکړه الحمدلله کې پی کې کې وګرځېږه افغانستان کې راغی سره تو ګوره پښتون ایریا کې وګوره انشاءالله دغسې موبایل به پیدا نه کړي چې غیر مقل پنځپیري په خلاف زما مناظره نه ده رسېدلې زمونږ درس نه دی رسېدلی زمونږ سوال جواب نه دی رسېدلی زمونږ پوهه نه ده رسېدلی باقي نه منون کې دنیا کې ډیر دی هغه ما تا لپاره نه دي کړي د الله دپاره مې کړي بله اخرنۍ خبره به مناظرې په حوالې سره وکړم ما درته 2 نمایندګان درکړي مولانا عبدالرحمن عابد صاحب مفتی فیض الحسین صاحب تا سره رابطه کېږي 2 نمایندګان ورکه سبای ورکې بل سبای ورکې نن ورکې او زه شرایط انشاءالله هغه به طی کړو شرایط خو طی شوي دي موضوع هم داره طی شو ته خو د میلاد مسلې نه پې وتښتېدې مونږ خو درته 2 موضوعات ایښي خو تا ته د میلاد هغه خوا کړه نو چلو په هغې کې ټوله دنیا ګوري شکسته دی که زبا دی هغه فیصله به عوام کوي ته یې مه کوه ته ټولو خلکو وپېژندل الحمدلله ستا چهره ښکاره شوه دا تور شکل چې مردار شکل دی ځنګلي پیش کوو هغه دنیا وپېژندو انشاءالله آینده به درنه ځان خیال ځان ساتي ټول مسلمانان مونږ سره اکثر په رابطه کې دي او د مناظرې په ورځ مونږ خو 2 موضوعات ایښي خو ستا په 2 واره نه راځي یو را مخې ته بسم الله کا او کسانو ته ووایه چې رابطه وکړي ځکه دغه ټایم او ځای دا وختونه چې په میډیا نه کېږي بې امن خرابېږي انتشار جوړېږي حکومت مداخلت کوي د هغې وجې نه بیا درته وایم چې 2 کسان پر کلم په رابطه کړي بېګاله سباله بل سباله ستا په خوښه نو انشاءالله منځ کې په 3 ورځې 5 ورځې ټایم کېږدو څومره ورځو کې راتلی شوې کتابونه د خپل برابرولی شو مونږ ورته خپل مصروفیت مخکې وروسته کړو کې به نو انشاءالله مخامخ په یو بل وګورو د یو بل شکلونه به وګورو د یو بل خبرې به واورو دنیا ته به وروښیو ستا شرک به زه دنیا ته ښکاره کړم انشاءالله باقي دی وایي چې شرک 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 او فلا نو دا د کفر ټاپې ته لګیا ټوله دنیا ته کافر ته وی وابیان ساپنس خارجیان کافران دي منځپیران کافران دي ټول کافران دي بار مرته ویل مونږه گمراه غنو کافر نه غنو الحمدلله مخبل موقف مخکې وضاحت کړی دی باقي یو سړی چې شرک وي نو هغه ورته ورخودل زموږ فرض دي چې ورته وروښیو تا هم مه ګمراه کوه او یو ځل درته بیا دعوت در کوم چېرته ناظره کې داخله واخله قاعده کې اولا درنا سمپاتې 3 کاله پس په اولا ووایه چې دا ایحمد او ایحمدو کې فرق ورکې معروف او مجهول خو نه پېژنې او قرآن خو پېژنې که نه چې تلفظ درته لږ صحیح کړي ځنګلي او لږ د شکل هم دې برابر که د شکل هم دې لږ په سنتو باندې ځان برابر که په طریقه ځان برابر که خلکو نفرت مه پیدا کوه الله رب ذوالجلال دې مونږ دغه شرک او د بدعاتو فتنې نه محفوظ وساتي و آخر دعوانا